سلام دوستانو، راځئ چې نن در سره د چرګ له ورنو څخه د کباب پخولو طریقه شریکه کړم. دا خوندور کباب په غوړو کې پخ شوی، خو خوند یې داسې ده لکه په ځغالو چې پخ شوی وي. که د چرګ کباب مو خوښیږي، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لومړی د چرګ ورنونه پاک مینځو، بیا یې په همدې رقم باندې پرې کوو تر څو مساله ښه جذب کړي. دلته ورته مساله جوړو: یو قاشق تور مرچ، سره مرچ، وچې وږي پوډر، چکن تندوري مساله، زرچوبه ګرمه مساله، 2 قاشق د نخودو اوړه، د ضرورت په اندازه باندې مالګه، 1 قاشق تازه اوبه، 4 قاشق مستې، 2 قاشق د لیمو اوبه ورچو، 2 قاشق په اندازه باندې چیلی ساس او 2 قاشق هم سرکه ورچو. په همدې ترتیب باندې د چرګ ورنونه له مسالې سره ګډوو، بیا 1 ساعت لپاره پرېږدو تر څو مساله په غوښه کې ښه ننوځي او ښه اخته سي. دلته 1 ساعت بعد غوښه اخته سوه، غوړي په منقل باندې ږدو، غوړي چې ګرم سو د چرګ ورنونه ور اضافه کوو، سره کوو. په متوسطه حرارت پخوو، یعنی اور نه ډیر زیات وسی او نه کم. دلته یو بله پاکه کړایي په منقل باندې ږدو، لږ زره غوړ پکې اچوو، همغه غوړ چې چرګ مې پکې سور کړی و، او همغه مساله هم پکې اچوو چې چرګ مې پکې اخته کړی و. د چرګ ورنونه مې څه کم مخکې سره کړه، دوباره بیرته په همدې مساله کې ږدم. 1 دانه سکروټه تازه کوم، د کبابونو په مابین کې ږدم، لږ زره غوړ پې اچوم چې دود وکړي، د کړایي سر بندوم، 20 دقیقو لپاره په کم حرارت باندې دم ورکوم. د سکروټې لوګی کباب ته ځانګړې خوشبویي او خوندوره ذایقه ورکوي.
دا زموږ د نن ورځې خوندور پخلی. که مو ویډیو خوښه سوي وي نو هیله کوم ویډیو لایک کړئ، له دوستانو سره مو هم شریکه کړئ. د نورو خوندورو ریسیپیانو لپاره له ما سره پاتې سئ. که زما چینل ته نوي یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ.